په نن ویډیو کې په دې خبرې کوو چې مطالعه ولې مهمه ده. د کتاب او لوستونکي تړاو ته د مایکل انجلو او د ډبرې هغه دی. هغه وخت چې مایکل انجلو د خپل وخت تر ټولو مشهور انځورګر او ډبرتوګن و، چې په داسې حال کې ولیدو چې هغه له غره څخه یو عادي ډبره خپل کارځای ته راوړي. کله چې له هغه څخه د دې حالت په اړه پوښتنه کیږي، نو دی به په ځواب کې ورته وایي چې د دې دننه یو فرښته ده او زه غواړم چې هغه آزاده کړم. نو دی په خپل کارځای کې خپل کار په ډېر دقت او ډسپلین سره پیلوي او د ډبرې نه هغه اضافي هغه کومې برخې چې غیر ضروري هغه توکي او له هغې څخه داسې یو مجسمه سازوي چې په نړۍ کې بیا ساری نه وي. نو کتاب هم لکه مایکل انجلو له خپلې ډبرې یعنې لوستونکي څخه هغه اضافي هغه بې خونده او غیر ضروري برخې توکي او په هغه کې هغه اصلي جوهر چې کومې هغه را برسېره کوي. نو نن په دې اړه خبرې کوو چې کتاب په کومو برخو کې له موږ سره ډېره مرسته کولی شي. اول یو چې د هغه ته موږ تاسې دلته د فکري توګنې اصطلاح کارولی شو. شوکهر په خپل مشهور اثر یو کن وین کې لومړي څپرکي کې دا وایي چې یوه کیسه راوړي چې یو کس د هغه خپل بزنس د پکاڼو د پلور نه مخکې بیایي. دا کس چې د پکاڼې خرڅوي او کله چې د کار لږ ټکنی کېږي، نو د سره یو جالب لیدلوری دا وي چې د بېلابېلې پکاڼې چې مختلف رنګونه لري هغه هوا ته پرېږدي. نو له دې سره د کار ښه کېږي. دی په همدې بڼه خپل بزنس ته دوام ورکوي. یو وخت یو ماشوم راځي او له ده څخه پوښتي چې آیا د هر رنګ پکاڼه کولی شي چې هوا ته وخیږي؟ دی په ځواب کې ورته وایي چې هغه څه چې پکاڼه هوا ته خیژوي دا د پکاڼې رنګ نه ده، دا د پکاڼې دننه محتوا ده. نو دا خبره د انسان د ژوند سره هم ډېر نږدې اړخ لګولی شي. یعنې هغه څه چې انسان بریا ته رسوي، نبوغ ته رسوي او موفقه کوي، هغه د انسان رنګ، جغرافیه او کلتور نه بلکې د هغه فکر دی. او هغه څه چې بیا فکر جوړوي هغه کتاب دی. یعنې کتاب کولی شي د تاسې فکر جوړ کړي او هغه کوم اضافي څه چې دي هغه فلتر کړي، هغه وتوږي. دویم مسله دا ده چې کتاب موږ سره مرسته کولی شي تر څو د خبرو په انداز کې بدلون راولي. په دې اړه اکسفورډ پوهنتون په امریکن انګلیش فایلز کې یو ریسرچ شیر کوي او وایي چې نارینه چې دي په ورځ کې په 40 ساعتو کې 1000 کلمې خبرې کوي او میرمنې چې دي 21,000 کلمې. یعنې میرمنې د نارینهو هغو 3 وارې ډېرې خبرې کوي، 3 چنده ډېرې خبرې کوي. دلته که بیا ګورې د څه نوښتونو، څه بریاوې، څه اختراعات چې دي د ټوله کریډټ نارینهو ته ورځي، نه ښځینهو ته. د دې څخه دا څرګندېږي چې د خبرو له کمیت څخه کیفیت ډېر زیات مهم دی. او برین ټریسي په خپل کتاب ګولز کې بیا وایي چې د تاسې د خبرو انداز چې ده هغه د تاسې په ژوند ډېر اغېز لرلی شي. یعنې هغه څوک چې مثبت غږېږي کیدای شي ژوند یې ښه شي، او هغه څوک چې منفي غږېږي کیدای شي ژوند یې نه وي ښه. او ډاکټر ډیوډ شوارټز هم په خپل کتاب کې د میجیک اف تھینکینګ بیګ کې دا خبره کوي. هغه بیا زیاتوي چې حتی د ناروغان چې دي د خپلې ناروغۍ په اړه باید ونه غږېږي، د صحت په اړه وغږېږي. یا رونډا بایرن په خپل کتاب کې د میجیک اف ګراټیټیوډ کې وایي چې دا خبرې تاییدوي او وایي چې د خبرو انداز ډېر اغېز لرلی شي. نو دا که تاسو غواړئ چې څوک چې غواړي چې کامیاب واوسي، موفق واوسي، هغه باید د خپلو خبرو هغه انداز چې هغو ته پام وکړي او مثبت یې کړي. نو دا که څوک غواړي چې خپلې خبرې په مثبت انداز او په ښه انداز وکړي، هغه باید یو ښه څه واوري. یعنې که ته غواړې چې مثبت آوټپوټ ولرې، باید په پیل کې یو مثبت انپوټ ولري چې په دې برخه کې کتاب ډېر زیاته مرسته کولی شي. یعنې که د نن خبرې اختصار موږ وکړو، داسې ویلی شو چې هغه 2 مهم لاملونه چې له تا سره په بریا کې مرسته کولی شي، هغه یو فکر دی او بل چې د هغه د خبرو انداز دی، چې په دواړو برخو کې بیا کتاب ډېر زیاته مرسته کولی شي.